د مشکات شریف روایت دی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي که کم څوک د لوڼو په ذریعه په امتحان او ازمایش کې واچول سو، که چیرې دی په هغه امتحان او ازمایش کې کامیاب سو، د هغه لوڼو په وجه دی ناشکري ونه کړي، نافرماني ونه کړي، د هغه ښه پرورش او پالنه وکړي، نو دغه لوڼې به د قیامت په ورځ د ده دپاره د اور څه ډال وي، یعنې د دوژخ څخه به دی ساتي. قدرمنو زموږ ستاسې د ژوند اصل مقصد آخرت دی. که چیرې یو څوک د لوڼو په ذریعه الله د دوژخ څخه ساتي، جنت والا یې جوړوي، دا څومره غټه ګټه ده، دا څومره غټه کامیابي ده. که په دا دنیا کې ټول عمر سړی په اور کې وي او دی په آخرت کې جنت والا وي، د فیصله د جنت والا څه وي، نو دا غټه کامیابي ده د دې سړي دپاره. نو دا لوڼې او د انجونې پر ځان باندې بوج مه ګڼئ. زه دا نن سبا مسلمانانو ته حیران یم، اوس زما بله ورځ نهمه لور پیدا سوله، الحمدلله د الله څخه زه ډېر راضي یم. الله پر ما ډېر نعمتونه دي، هغه پر ما ډېر دي. الله به نارینه اولاد هم راکړي، تاسو هم دعا کوئ نارینه اولاد دپاره، ځکه د نارینه اولاد دپاره دعا کول هم سنت دي. انبیا علیهم الصلاة وسلام د نارینه اولاد دپاره دعا کړې. په تحفة الودود کې علامه ابن قیم رحمه الله لیکلی دي چې کله به امام احمد بن حنبل رحمه الله له د لوڼو پلار رالی چې زما لوڼې ډېرې دي، نو امام احمد بن حنبل به ورته وفرمایله چې د انبیا علیهم الصلاة وسلام به اکثره لوڼې وي. نو د انبیا علیهم الصلاة وسلام به لوڼې وي، په دې کې د الله خپل یو حکمت. خو زه دا کله چې دا خلکو ته ګورم، دا خلک راځي یا دا زنانې راځي یا دا خپلوان راځي، زه د دې ته ګورم زه حیران سم چې یا الله دا خلک دومره ناشکري ولې کوي. سبا خونې له رانه کلي سپین سرې ښځې راغلي دي علاقې، نو زموږ کوچنیان خواران په مابینځ کې سر ځړولی دي، دوی نه ورته ګډې دي لکه یو څنګه غلط کار چې ځین سوی. ما استغفار ووایست، توبه وکړئ د الله، دا د دې په لاس کې خو نه دي چې تی ودې ته ګډ یاست. دا الله پر ما باندې پیرزو دي، زه د الله پر فیصلو راضي یم چې الله څه کوي ښه کوي. بس وایي چې دا وارې زوی وایي چې دا وارې زوی وایي، مال چې زوی وایي دا هم د الله د طرفه دی، چې لور د هم د الله د طرفه دی. تاسې ورسې په دنیا کې وګورئ څنګه معذوره کوچنیان پیدا سوي. نو زه به دا ټولو خلکو ته وایم که د چا په کور کې لوڼې پیدا کېږي، دغه لوڼې پیدا کول دومره ازمایش نه دی لکه دا د خپلوانو قریبانو، دا د زنانو راتګ، دا د دوی خبرې، دا د دوی طعنې، دا د دوی پیغورونه چې څومره ازمایش دی. سړي تسلي ورکړي، هغه ته خبره وکړي چې الله به بدله درکړي، په دنیا کې به یې درکړي، په آخرت کې به یې درکړي، الله به زوی هم درکړي. دا د دې راتګ د کور دپاره، د خلکو دپاره، دا د مصیبت د نور ازمایش سبب باید جوړ نه سي، دا د تسلی او د خوشحالي سبب جوړ سي. نو که هر چاته الله لوڼې ورکوي، د لوڼو په ذریعه په امتحان او ازمایش کې اچول کېږي، نو پکار دا ده چې دی د الله شکر ادا کړي، نافرماني ونه کړي، بلکې صحیح تربیت، صحیح پرورش، صحیح پالنه وکړي. الله به دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به هم ښایسته کړي.